سلامونه حونیکي هیله هیلمند یم چې جوړ او روغ به یاست. په دغه څو ورځنۍ جګړې کې پاکستان په لومړي ځل د افغانستان د سوداګریز تر تاثیر لاندې راغلی وی. دا وګوره په مخکې که په افغانستان باندې د تورخم دروازه تړل کېدل، بولدک تړل کېدل، نو افغانستان کې بیخي هر څه پیدا کول ناشوني وو، قیمتونه لوړ تلل او هر څه د کنټرول څخه وتله. مګر له نیکه مرغه ډاکټر صاحب اشرف غني دغه حالت د پاکستان څخه جدا کړو او کوم انحصار چې موږ په پاکستان په مارکیټ باندې درلودل هغه په کلي ډول باندې ختم کړی دی. اوس که پاکستان دروازه تړي دا د پاکستان د خپل تباهي لامل کیدلی سي. نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې په پاکستان کې اقتصادي ناورین د دغه جګړې څه اقتصادي ناورینونه راوړي دي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرېږو. لومړی تر هر څه یو موضوع باندې زه تاسو ته ووایم چې د پنجاب دا کوم غنم چې دی اوس مهال هغه پخوانی غنم د پنجاب سره نسته. اوس هم چې دی زیاتره خپل غنم چې دی د قزاقستان او قرغیزستان او د دې هېوادو څخه راوړي، د روسیې څخه راوړي. نو دوی دغه خپل غنم داسې چې دی دا تر ازبکستان په ریل کې راځي مزار شریف ته، او د مزار شریف څخه دا پاکستان ته انتقالېدله. نو دا په دغه ورځ کې چې دا څه سوه د دروازه وتړله سوه، نو پر دوی باندې دغه ټوله د روسیې کوم صادرات چې پاکستان ته کېدل هغه په ټپ ودرېدل، او دا د په ټول پاکستان په مارکیټونو کې د غوړو قیمت هم لوړ وړل. د بل خوا د قزاقستان او روسیې څخه غوړي هم پاکستان ته راتله چې دا په دغه ورځ کې د دغه جګړې څخه لاسه قیمتونه برته هلته پورته تللي دي. ویل کېدله چې کوم ټیم غوړي چې پخوا د 4,000 څخه 4,000 پاکستاني روپۍ څخه تر 6,000 وه، هغه په دغه ورځ کې خبر رسېدلې وه 10,000 پاکستاني روپۍ ته رسېدلې وه. یعنې یو ټیم غوړي چې پخوا په 14,000 وه هغه اوس په 10,000 روپۍ ته رسېدلې وه. دغه ورځ کې چې دروازه بند شوې، یعنې د دې دا ښکاره شوه چې پاکستان اوس په مستقیمه ډول باندې د افغانستان دروازې ته بند دی، او که افغانستان خپل دروازه ور باندې بند کړ، خپل تجارت یې ور باندې بند کړ، دا په کلي ډول باندې درېږي. د بل خوا که راسو پر سابو باندې او په سبزیجاتو باندې راسو د 1 کیلو رومیانو قیمت د چې 100 پاکستاني روپۍ وه، دا اوس 1,500 روپۍ ته رسېدلی وه. یعنې یو کیلو رومیان چې وه په پېښور کې 500 روپۍ ته رسېدل. یعنې دا په دې معنا چې پاکستان د افغانستان په رومیانو باندې تړلی دی، چې افغانستان که خپل رومیان ور باندې بند کړل، په پاکستان کې هلته رومیان نسته. بل د افغانستان په کچالو باندې د 1 کیلو کچالو، دا کچالو چې دي زیاتره د بامیان او مرکزي ولایتو څخه ځي، یعنې د 1 کیلو کچالو قیمت هم هغه 300 روپۍ ته رسېدلی و، 300-400 روپۍ ته رسېدلی و. نو په دې کې داسې دا ښکاره شو چې په لومړي ځل باندې موږ د پاکستان د انحصار څخه وتلي یو. یعنې که پاکستان کې هلته جګړه دوام هم پیدا کړي، افغانستان نور هغه افغانستان نه دی چې هلته د ماښام ډوډۍ ووځي، قیمتونه لوړ ولاړ شي او دلته خلک بیکاره سي. دا حالت نسته. دا په لومړي ځل دی چې پاکستان ته دومره ضربه رسېږي. یعنې زه وایم د اوس دغه واکمنانو ته زه دا پیغام لرم، که دا ځل دوی په میوو په وخت کې دا دروازه یې وتړله او افغانستان میوو ته اجازه ورنه کړه چې دا د افغانستان څخه ووځي، تاسو باید دا دروازه په کلي ډول باندې وتړئ چې دا پنجاب بیا وګر کولی سي چې 1 میاشت 2 میاشتې بغیر له دغه دروازې د طاقت راوړي که نه. دا ځکه نسي راوړلی چې د روسیې څخه ټوله غنم چې دي پر داسه باندې اوس پر تورخم باندې وځي پاکستان ته ځي، او که دا دروازه وتړل سوه دوی مجبور دي چې بیا پر کښتۍ باندې هغه د اروپا څخه داسې راوړي پر پاکستان ته، هم په قیمت ډېر سي، هم په وخت ورڅخه ډېر سي. نو دوی نسي کولی چې بغیر له دغه دروازې نور ژوند وکړي. یعنې د پاکستان ژوند اوس مکمله تړل شوی د بولدک او د تورخم دروازو سره. یعنې دا کار په لومړي ځل باندې ډاکټر صاحب اشرف غني وکړلو، او دا په دغه جګړې کې په صحیح ډول باندې معلوم شو چې د پاکستان جابره پوځ چې هر وخت په موږ باندې دروازې د موقت وخت دپاره تړل، موږ فکر کولی چې یوازې موږ زیانمن کېږو، مګر په حقیقت کې موږ هېڅ وخت هم نه زیانمن کېږو. اوس دغه تورمخي پنجابیان ډېر زیانمن کېږي. په دا ورځ کې که تاسو لیدلی اوسئ د پاکستان جیو نیوز دومره داسې جوړ کړي وه، په ویډیوګانې جوړ کړي وه، خبري راپورونه جوړ کړي وه چې هلته اقتصادي ناورین راغلی دی، اوړه ګران شوي دي، غنم ګران شوي دي، ټوله سابه سبزیجات او د رومیانو، ګلپیو، کچالو، دا هر څه ګران شوي دي. یعنې دا یو وخت کې پاکستان فکر کوله، پاکستان ویله چې موږ په افغانستان ته صادرات لرو، دا هر څه په افغانستان ته موږ راستویه. مګر دا په لومړي ځل و چې پاکستان یو د یوې ونې جګړې په مقابل کې پاکستان کې نور هلته قیمتونه ټول په اسمان ته ولاړه. یعنې دا
دا هر څه د افغانستان څخه تله افغانستان د سیمې یو کندو بلل کېږي. په لغمان او ننګرهار کې چې کوم اوبه دي د هغو اوبو څخه په صحیح ډول باندې استفاده کېږي او دا ټوله هلته کروندې دي هغه کروندې ځي پاکستان ته ځي هغه تاجکستان ته ځي. نو هیله مند یم چې زموږ اوسني چارواکي چې دي دا چارواکي په نړیواله سطح باندې پانګوال را پیدا کړي او د افغانستان په زراعت مالداري کې ډېر پانګونې وکړي او که موږ وسه کړی په یو نړیوال ستاندرد باندې په داسې فارمونه جوړ کړو لکه ایران چې اوس جوړ کړي دي. ایران داسې فارمونه جوړ کړي دي چې څو منزله داسې کرلې دي رومیانو بادرنګ او هندوانې او دا هر څه په فارمونو کې کرلې دي. یعنې دوی په هره ورځ کې په ټنهاو د یو فارم څخه هره ورځ کې په ټنهاو رومیان اخلي او دوی کول ترکیې ته صادروي بیا رب جوړوي بیا د چین ته صادروي. همدا ډول موږ هم دا کار کولی سو چې موږ هم د آسیا کندو جوړ سو. موږ سره په اوبه شته که په مرکزي ولایتو کې اوبه شته په غربي ولایتو کې اوبه نشته. موږ کولی سو اوس د مرکزي ولایتو څخه ګټه واخلو بیا وروسته چې بندونه جوړ سو اوس په هرات کې بندونه جوړ سوي موږ کولی سو د هغه اوبو څخه ښه ګټه واخلو. څو ورځې بعد بخشاباد جوړېږي د بخشاباد څخه ښه ګټه اخیستلی سو. نو موږ په سیمه کې اوبه کنټرولولی سو. د اوبو د کنټرولولو سره افغانستان د نړۍ د آسیا بهترینو کندو جوړېدلی سي چې حتی موږ کولی سو چې بیخي د نړۍ هر ګوټ ته خپل میوې خپل سابه او خپل هر څه حاصلات ټول نړۍ ته هم ورسوي. نو هیله مند یم چې دا ورځ په موږ باندې هم راسي چې موږ دا نړۍ ته هر څه ورسوي. خو له بده مرغه دا چې د کلونه موږ د پنجاب د تورمخو د پروپاګاندا تر تاثیر لاندې تللي وي. په لومړي ځل دا موږ ته معلومه سوه چې نه موږ باندې حصار یې کړی نه وي. دا یوازې پنجاب دومره خراب کړی و چې د پنجاب کې د هر څه قیمتونه اسمان ته ورسېدله. هیله مند یم چې داسې ورځ راسي چې نور پنجاب د هغه غرور بیا پکې کې پیدا نه شي چې د افغان ولس مقابل کې ودرېږي او دا تورمخې نازوانه او بېننګه پوځ چې دی دا د تل لپاره همدغسې سرټیټه پاتې سي. دا به د نن ورځې د ویډیو هیله مند یم چې څه م ترلاسه کړي تر بیا هم په الله سپارم. ښه چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.